د خیبر پښتونخوا د بنو ځولې په جاني خیل سیمه کې وسله والو د پوځ په قافله برید کړی. سرچینو په برید کې د 2 پاکستاني پوځیانو او ځینې د یوه د وژنې خبر ورکړی دی. امنیتي سرچینو ویلي د دواړو غاړو ترمنځ سختې ډزې شوي چې له امله یې حوالدار زاهد کیاني او سپاهي قاسم خان جدون ووژل شو، خو د پاکستان پوځ په رسمي ډول د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي. د دوی په وینا برید هغه مهال وشو کله چې د امنیتي ځواکونو کاروان په سیمه کې ګزمه کوله چې دغلته د وړاندې نه موجودو پټو وسلوالو پرې د درنو او سپکو وسلو سره ناڅاپه ډزې پیل کړې. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط وویل امنیتي ځواکونو ته په لومړیو کې ستونزې پیښې شوې، خو بیا یې په قوي ځوابي اقداماتو لاس پورې کړ او برید یې په شا وتمباوه. تر دې مهاله د پوځ له لوري د دې برید په اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور شوی، خو په سیمه کې امنیتي سرچینو د 2 پاکستاني پوځیانو د وژلو تایید کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمهواري منلې ده. د تحریک طالبان له لوري په خپاره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې برید کې د حافظ ګل بهادر ډلې هم برخه اخیستې وه. تحریک طالبان دعوه کړې چې په دې برید کې امنیتي ځواکونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي، خو د دې دعوې په اړه د آزادو سرچینو لخوا تصدیق نشي کېدلی. له دې برید څو ورځې وړاندې د اکتوبر په 14مه په بنو کې په پولیسو برید شوی و چې په پایله کې 4 پولیس اهلکار وژل شوي وو. د دې برید ذمهواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې وه او پولیسو ادعا کړې وه چې په ځوابي عملیاتو کې 15 برید کوونکي وژلي دي. په وروستیو کې د بنو او جاني خیل سیمې د وسلوالو د بریدونو په نښه شوي دي. امنیتي ځواکونو د پکې مرجوبې اوښتي او ځایي خلک هم په دوامداره توګه د ناامنۍ سره مخ دي چې پر ضد یې ځینې وخت لاریونونه هم کوي. له ملتیا او لیدو مو نړۍ مننه. شیر او سبسکرایب مو هېر نه شي. تر بیا ښې چارې.